إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د آخرت سفر دا یو اهم موضوع سوچ پکې پکاري انسان. د آخرت سفر هغه سفر دی چې زمونږ نه یېري. د آخرت سفر هغه سفر دی چې عجایب به پکې تی ویني. داسې عجیبه عجیبه خبرې په هغه سفر کې ویني چې ته به تاریان شي. د آخرت سفر مونږ په دنیا کې هم کوو او ټول سفر یې کړي. که نور سفر مونږ نه کړی د خپل ملک نه دې ملک ته راغلي بیا دې ملک نه خپل ملک ته تللي دې ته سفر وایي. فرق په دې دنیا په دې سفر کې او د آخرت په دې سفر کې دا دی چې د دنیا د سفر د پر به ټیکټ سوچ کې وګي شرط دی چې ټیکټ پیسې د سړي زیبه. د آخرت په دې سفر کې ټیکټ د رب العالمین د طرف نه. د دنیا په دې سفر کې دی چې ټیکټ و بوکیم تاریخ ورکه کې چې پلاني ورځ باندې د آخرت د ټیکټ چې کوم دی د بوک دی هغه بوک کول د ضرورت نشته. دوی مده چې موږ ته پته نشي چې کوم تاریخ باندې بوک دی. د دنیا په دې سفر کې به موږ زړه ته پوښتنه کوو چې 100 کیلو سامان پری دی موږ سره خیالم کړی چې کم جاز کیلر چې جاز ورخص موږ ته سامان ډیر پری. د آخرت چې کوم سفر دی نه پدې کې تاسو سره د کفن نه لون ورسنه پری او ستا اعمال نه تاسو سره ستا مرګریزي نه تاسو سره سګديسي واسطه ولته شي نسته د خپل مال اسم نشوړي. د دنیا سفر چې نه موږ ته رپورټ معلومي چې دي ځنه بزو پلاني رپورټ باندې وکوزيګو. د آخرت سفر چې نو تلو زه دنیا ده او ودري په آخرت باندې دا مې سفر دی. د سفر الاخره وي د آخرت سفر چې دی وبرک ډیر کم خلک سوچ کوي. د الله سبحانه وتعالى حکمت ته به خبره کوي چې د دنیا دار عمل پیدا کړی دی. یعنی دا د عمل کولو زیر نه کله چې دې عمل نه خلق د مشي نبی به یو بل ورځ روانه چې په ورځ بوسر به دغه عمل حساب کی. او کله سبحانه وتعالى د انسانان پیدا کړی و چې اسی ګرځي را ګرځي مزي کوي مزدوریانی کوي او به مړ شي به خوري شو خبره ختم شنو. دا خبره د الله سبحانه وتعالى سره نه خایي ځکه چې پالتو کار دی او الله سبحانه وتعالى پالتو کار نه کوي. اسی انسانان پیدا کړو مزي کوي ګرځي نه. د انسانان دی غټي خبرې د لپاره پیدا دي. عبادت کبي صرف عبادت او مرګ وي بیا د خبره ناقصه نه. عبادت موږ وکړو سو الله چې عبادت ته وکړو به حساب کتاب دی. الله سبحانه وتعالى حکمت ته پدې کې د دنیا نه بیلیده د دنیا نه چې انسان بیل شي او د آخرت پوری والله الله د قسم خورم هغه عجایبات او هغه واقعات او هغه سبب ویني چې ته وتاریان شي بالکل. او زه کوشش کوم چې بدی بیان کې په اختصار سره د آخرت سفر ذکر کو د دنیا نه د آخرت پورې ورځ د آخرت چې انسان د قبر نه بهره پاسي په اختصار سره ځکه چې دا هر یو مرحله چې کومه ده د آخرت سفر مرحلي دي. هر یو مرحله په غنټو غنټو بیان غواړي. هم اصله تیر به شو او دا بیان باغ چاله فائدہ ور کوي. الله سبحانه وتعالى په قران کې سوې لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. چې سړی ژوندې سره
غوږی خودي او هغه په مجلس کې حاضرې چې د درې خبرې پکې د بیان نه فائدہ رسېږي د درې خبرې پکې نه فائدہ نشته نشته زړه ویخ ژوندې القسمع وګونه کولاوي او هو شهید هغه په مجلس کې حاضرې دي خبرو ته حاضرې زړه حاضرې بدن حاضرې د بدن فائدہ واخلي چې دا به نه فائدہ نشته نشته دا سفر شروع کیږي په واجبه حقیقت باندې حقیقت کوم یو دی مرګ جاسل وزي نو دی وزینه شروع کوي کنه چې دی جن د مسافر ځان سره اوچت کی د اخرت په سفر باندې چې تزيسته سفر شروع کیږي په مرګ باندې هغه ولنی مرحله دومره ګران لري چې تاسو مکو لا سفر شروع شوی نه دومره ګرانه مرحله ده چې د دې شوی چې اولنی مرحله اسانه ده به د دویمه لګه ګرانه ده دریم به دغه نه ګرانه به چې مخې ته ځه موږ چې د اولنی ته کم سي کم درې چې موږ د زموږ ته تیارې شتي چې هغه اسانه ده او دا اولنی د تعجب خبر ده چې دا اولنی د ټولو نه ګرانه رب العالمین په قران کې دا فیصله کړې کل نفس ذائقه الموت هر نفس به د دې مرګ د مزه چې ده به سکی او د خون به سکی به دغه وخت چې کله راشي فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون اته چې کله نیټه پوره شي نه مخکې کیږي او نه ورسته کیږي اولنۍ مرحله چې کله ملائکه راشي په تاسو او دا خبرې ګورې زم مړو ته نه کومه سرسخه لږه د قبرونو ورجليه کله چې قبرونو کې پرځي او خدای تیر کړی زته ته لګي او نه د جمعه نه بهر خلکو ته لګي چې بهر چې کوم بیلار کوسه مې تیریږي زغو ته لګي زته ته لګي ما چې کله په تاسو ملائکه راشي نبی وره دغه مبارک مختصر په حدیث کې راځي براء بن عازب رضی الله حدیث له امام ابو داود رحم الله راوړی چې ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا کله چې د مؤمن بنده د دنیا سره تعلق ختم شي الله اکبر دی جملې ته ګوره خیال ساته د سره تعلق ختم شي لکه مزمه کې چې غستي هغه ختمه بچی ختم مور پلار ختم خزه ختمه مزدوری ختم پیسې ختم نسب ختم رنگ ختم شکل ختم تعلیم ختم ډېر پیسې ختم هر څه ختم شو اذا كان الله اکبر تعبیر ته ګوره اذا كان في انقطاع من الدنيا د دنیا نه پریش ختم دې قمقل انساني چې هغه څه پر خپل آخرت تباکی د کم نه چې ختمي اسمه قمقل انسان د بچو لپاره خپل رب پریدي د مال لپاره خپل رب خپکی د دنیا لپاره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه پریدي د خواهشاتو لپاره خپل دین پریدي د خلکو د راضي کولو لپاره رب العالمین خپکی نتیجه د خلکو نه هم ختم شي اسمه قمقل انسان او خیر سره خواغلی چې هغه د سوچ کوي چې زه مخامخ چرته ورکو ولم چې هغه طرف ځان له جوړ کی او په دنیا کې چې تاسو کوي هغه به ابري به نور ستای ته ګور نه ملوي دا خبره سره یاد ساتي نور ایستاته نه ملوي چې سدي په دنیا کې وکر الاقبري به او چې سدي وکړه به ته ملوي سوچ کوا کله چې عمل کې لګ ودرېګا او دا وګوره په آخرت کې ماته ملوي که خدای او که بد دي موږ سیدانو چې ښه عمل که خدای او که بد دي دا به ته ملوي دریم پکشتي نشتی دغه دوی یا خبر یا خدای یا بد د خو عزت ودی کیږي بد مبارک او رب العالمین ته پوس کی رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا كان في انقطاع من الدنيا الدنيا نو بريش ختم شي واقبال من الاخره او په اخرت باندې ورشي دنیا ختم شي په اخرت باندې ورشي او په انسان باندې د درې مرحله عامه راځي په درې ځایونو کې د انسان پاتې کی یو د مور په خېټه کې بیا په دنیا کې او بیا په آخرت کې د درې ځایونو کې انسان پاتې شي اوس موږ د مور په خېټه کې پاتې شي هغه ژوند تیر کړي
اوس د دنیا غ ژوند زمونږ روان دی پاتې کم ژوند دی آخرت ژوند دی ټول ګران ژوند مونږ ته دغه پاتې دی ها رسول صلی الله علیه وسلم وی چې مؤمن سره نزل الیه ملائکه من السماء د اسمان نه ملائکه راکوشي بيض الوجوه مخونه تکسبینی کأن وجوههم الشمس دا مخونه دي پړقیږي لکه نور دي ملائکه معهم كفن من اكفان الجنه د جنت نه کفن ځان سره وړي خلک دلته ګرځي کفن ولري په دنیا کې خبر نه چې رب العالمین ولا کفن را لګره دا انسان چې رب العالمین سره رابطي تعلقي الله سبحانه وتعالى دومره خیال ساتي وي چې کفن ولم بیا د جنت نه راولي او د جنت خوشبو ولم راولي نبي ابا د دین لري کینی او د دې مبارک الله سبحانه وتعالى په قران کې باس کړي د دې خلکو مبارک سوی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا یقینا خلق چې په الله ایمان راوړي دی او بیا په دغه لار باندې نیک پاتې شوی دي نیک پاتې شوی دي دین نه خو دې خو نه دي شوی د خپل رب سره رابطه تعلق او غیره ذکر الله سبحانه وتعالى سوي ذول صوركم تتنزل عليهم الملائكه الله اذا مرق بدي وخت زم ملائكه راكوزوم يلا ولي راكوزي الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون الله يدير پر راكوزوم چې د توجي ريګم ګور ټول ژوند په یره کې تیر کړي د آخرت نه ندیز کولو صلی الله ډاډ ورکوي یریګم الا تخاف ولا تحزن غم مکو نیک سره غمونه بیم ډیر راغلي الله ته جوس نور غمونه مکو وابشروا بالجنه دا کوم جنت ته پاره چې کوشش کړو دا غي زیره درمون درکو کنتم توعدون الله دې سره ما وعده کړو دا د مؤمن حال به چې کړه د ملک راشي او د دې سر ته ودري نو دغه ټیم کې یا ايتها النفس الطيبه یو حدیث کې راځي یا ايتها النفس المطمئنه اي مطمئن نفسه اي پاک نفسه روزه خد چرته مباسي الى مغفره من الله ورضوان د الله مغفرت او الله د ناراضي دغه دی راغواړي راځه عجيبه خبره ده چې شتان بين الحالتين دو حالات بديږي یو د دې مړی او یو د دې کور والا نو کور والا په دغه همیشه په دغه ټیم کې جاړي او دې په دغه ټیم کې خاندي څه فرق ده نو وګوره دین خبر نه دي هغه ته به زیری مو شو د جنت کفن ولم راو د جنت خوشبو ولم راو هغه جاړي به دبس زکه دا ویلې کیږي چې اې د ادم بچیا کله چې ته پیدا شوې نو جړل دی او خلکو دی بخوا کې خندل ماشوم پیدا شو ماشوم چې بل خلک خوشاله او ماشوم جاړي نو دې سي عملو کا چې کله تر دنیا نه زین او ته خاند او خلک جاړي هغه په عکس باندې کوي او کدي شي والعياذ بالله چې خلکم جاړي او تم جاړي څومره تبعید او واقع حالت لازم به رسول صلی الله علیه وسلم وی دا حدیث په اختصار سره ذکر کو وان العبد الكافر او کافر او په روایت کې راځي الفاجر ګناګار فاجر فاسق اذا كان في انقطاع من الدنيا کله چې دنیا نه تلوله په دې کې دا فائدہ سره یاد ساتي چې رسول صلی الله علیه وسلم د دوه مبارک ویلي کله چې دنیا نه زی نو دا دلیل په دې باندې چې مرګ د چا لحاظ نه کوي دې ته ګوره مرګ نه ګوري چې دا ملک دی دا مرګ عجیب خبره ته دوکم یو سکند لازم دې خپل بچو سره نه پری ته ډیر و دا بچی په خوا کې ناشتي جاړي ډیر د دې مور می د زړه چې دی د زړه باندې هارت اٹیک بوته وشي د پلار می بوډا دی غریب راته کټ سره ته ناشته ځن کېدم په حالات کې دله به چلو شي د مړ بشي وړ ما شوونه غریبانان جاړي یتیمانان په پاتې شي هغه له بچی دی رزق سو ګټي نه مرګ وینا کې یتیمانان پاتې کیږي او که بوډۍ له هارت اٹیک کیږي
او کو بوډا نه جوړ کیږي او که هر څه پاتې کیږي مرګ وایي چې زما د دې سره کار نشته دا فریده په علم پسې چې مرګ راشي هغه ته وایي چې ماته لږ صبر وکړي چې خلکو ته نور دین خموي نه دین بم نور نه ماشوم ته مالک پرې ځلګي لوبه وکم اوس ولا وډی کېم وسی دې دنیا ته راغلم وینا ماشوم ته وینا پیغله جنې ناوي جنې چې واده شي او ته وی چې ماته لږ صبر وکړي چې وخت خاون سره تیر کوم جون خون والم نه چې واده پښپې مرګ دې واده پښپې بزي په سعودي کې ډېر خلک لګي مسافرۍ کې غریبانان پیسې ګټي مرګ پیرش لږ صبر وکړي مرګ ته وای لږ صبر وکړه چې د کلی ته غلار شي خپل بچي وینم کړه د خپل خزوینم دومره ټیم ته بهارو دا کومې پیسې چې جمع کړې په بانکونو کې به یوځي کو بځي چې دا خورو باسم کړه هغه حساب خو خپل ښکار کوم چې ما باندې چا قرضې دي چا نه وینا د دې سعودي نه بځي مړ لازم به مړ زیاده حتما د رب العالمین فیصله الله ما يبدل القول لدي الله يقول زه خبره نه بدلم چې کوم خبره ما لیکلي قوم لیکلي دا بالکل نه بدلی ها دې د کافر فاسق فاجرم د دنیا نه زی کله چې دې د دنیا نه روان شي رسول صلی الله علیه وسلم سوی پدې بسم ملائکه راکوزي نزل الیه من السماء ملائکه پدې بسم الله ملائکه رالی غلاظ شداد تسخ اخلاق ولا دیر زورور رحم بکی بالکل نہیں سود الوجود مخونه تکتوری بالکل مخونه تکتوری او دسر بخواگی کی او دته سوی یا ایتها النفس الخبيثه ای پلیت نفس روزه خولی روزه سره پر الى سخط من الله وغضب الله تقار د غدر غوړي راځه اوس بروته خپل مرزي کوله چې سړي کړي فت رسول الله سلام ما حدیث کې مخ کوي چې د سایب به د جسم کې تختی پټي نه روزي مؤمن خو خوشاله شو رب العالمین ول زیر ورکو خو دې سره پر روزي جهنم د پر روزي نه دې به د جسم کې پټي رسول الله سلام وی غو به راکای او دې چې به راکای چې دې راخ کودو سره به د دې د رګونه او د هر څه دې د بوشلي چې په زور به راکای او پټي او روباسي او ذکر الله سبحانه وتعالى بالقرآن كسي ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق الله خبر بيغمبر كالتويني تكافرانو حالات تكرت إذا سو باسم ودا ملائكة ولا ملاقاني وإذا شاقاني ولا إذا مخونة ولا إذا ساتر وباسي كده وغبتي ذلك بما قدمت أيديكم باغتينكم تقول شو إذا استاسوا عمل دراسة هذا سرويات ساتيج وأن الله ليس بظلام للعبيد الله يقول الظلم لك كم ملائكة لك شيء أو ده سچي كي دي حق دار وإنسانا الله يجازر الظلم لك ده ولني مرحلة ده جبتا بسي بملائكة راش بدي بسي متصل مرحلة ده سكرات الموت نمرق سختي زنكدن ده بعدين خطرناك مرحلة ده او د دې مرحلې ته تفصیل وسو کما خودمره برته وما چې زمونږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم کله چې باغ باندې زنکدنونو په خوا کې یو لوخه یې خود د ډېری سخت نه په دې لوخه کې لاس وردن کو او به په دې مخ باندې راخ کودو او په دې تندې به راخ کودو او دا خبره به وکړه لا اله الا الله ان للموت لسکرات یقینا رسول زموږ د مرګ سختي وره ځکه په باټیم دا سخت وا عائشہ راوي چې سخت او بدون ډیره چې مخ په پټوکی باندې پټ یو ټکی اوسره خواږي برود دا به مخ باندې رواچو ته تکلیف به زیات شو په دغه چې انسان باندې دا تکلیف راځي نه ته ولې تاسو الله تر ابن لیکل وړي چې بتا به سخت نه راځي کنه ته ځان ته ډیر په دغه کې چې کې ډیر خسړې ډیر نیک انساني منځونه کې ګرځي بری خو دې بدی سوچ کې د رسول صلی الله علیه وسلم حالات عجبا لابن آدم دا آدم دا بچه هم دیر عجیبه ده عجیبه پا ده پا دی دنیا که بدی سوچی که تبج ده دنیا ننزی غیر سوچونه کئی غیر فکرونه کئی کور بچی خزا مال تجارت دا سوچی ده نکله چی تا ده آدم ده بچی ده حالاتو تو گوره نتا تا بدی سخکاری چی لکه ده چی بدی دنیا که همیشه اسی
او چې کله د دنیا نه لاړ شي د آدم د بچي نو د سې ته لاړ شي ته به چې د سره په دنیا کې ووم نه د دومره عجیب دی چې وسیږي ته به چې بس د دنیا له پیدا او چې لاړ شي هر څه ختم شي په خاور کې به پروتي کني کې انسان یو څوک بیات کې چې نیک نه بس خلک به چې لوټه کنځلي کې وبد ردی او خیری وته کې د آدم بچي دی نه چې زمونږ به حالي باغ ورځ باندې او مونږ مسکینان او ګناګار او ظالمان چې زمونږ په دغه ټیم کې حالي چې کم ټیم کې زمونږ نه ساغسته کی بیا په کم ټیم کې چې رساويسته کیږي او د مرګ د ځنکدم په انسان باندې راشي نو په قران کې دوه حالت الله سبحانه وتعالى ذکر کړي اولنې حال له د کافر کله چې د ملائکه ویني نو کافر په دغه ټیم کې ورمان کوي او غرمان دا کوي چې زما بچي خزه کور دنیا ارمان سکه دې دغه کولاوک حتى إذا جاء أحدهم الموت لو چې کله مرګ راشي نو د ګناګار فاسق فاجر او کافر او مشرک دې سوی قال رب ارجعون الا ما واپس کی اسمانه اوس مو باسي ملک ټیم راک دنیا سوچ بوړې مال ته پاتې شو نه مال د دنیا يرشي درستی يرشي دی غریب سوی لعلی اعمل صالحا فيما تركت یلا ما پرید واپس میکړ لګ ساتل واپس کی جنې عمل وکم بس الله ول جواب ورکی کلا نشي یو فیصله رب العالمین وي زمونږ یو فیصله ده نو یلا دی بچرته شي رب العالمین په قران کې مخفلوي ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون الله په برزخ کې وي د قیامت تر اتلو پور برزخ ژوند دی دا د ګناګار حال او دویم حال د مؤمن دی ډېر څه خوشحالي په دغه ټیم کې او چې مړي لامبوري دغه د تجربې لیدلې به د نیکان خلک اکثر دی چې کله لمبي دې په دغه ټیم کې مسکی دې څه خالي چاوته لطیفه ورولي د خان دې په دې باندې چې کله د ملائکه وي چې الله ستانه راځي او راځي جنت ته بس دې مسکی شي مسکی شي او د رسو بشي د قشم پاتې شي نه رسول الله په حدیث کې سوی من احب لقاء الله سوق چې الله سره ملوي د خوخي احب الله لقاءه نلم د خوخي چې د سره ملوي شي سوق چې الله سره ملوي د خوخي علم د خوخي چې د سره ملوي شي د مؤمن حالي چې د په دغه ټیم کې خوشاله هر انسان د مرګ نه یریږي لکه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبر وکړه چې من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه سوق چې الله سره ملوي د خوخي الله سره خوخي سوق چې نه خوخي الله هم نه خوخي عائشہ د رسول الله متبوزو کې یا رسول الله د مرګ نه خور انسان یری او نه خوخي مرګ څو خوخي انسان طبيعت د مرګ نه خوخي عائشہ چې کله د رسول الله متبوزو کې رسول الله متي زما مطلب دا نه دی عائشہ زما مطلب دا دی چې کله انسان د مؤمن نسا واغستې شي او د جنت زیره ورکی نو د ډېر شوق پیدا شي چې زر په الله پسې لاړې نبی الله د خوخي چې د دې سره ملاقات وکي الله اکبر رب العالمین سره ملاقات کړه دا معمولی خبر نه ده زه ته اوس چې پلاني بچا سره ملاقات کوي وزیر اعظم سره صدر سره سفیر سره خوشحالي نه طلبه خوب هم نظر شي زما هغه سره چې د ملاقات نمبر دی او زما هغه سره ملوي رب العالمین سره چې څوک ملاقات کوي هغه څومره اوچت انساني مرګ چې مرګ د باندې راغی نو دا ټیم دی د ملاويدو دا ټیم دی د ملاويدو د ملاقات او ملاقات وکړه کی یوم القیامه دا خو به ته ملو شي دا اجازه ته ملو شو چیټ ملو شو نمبر به کله راځي قیامت پورس رب العالمین سره بیا بالکل مخامخ ملاوي او بر سره خبري کوي او درته مو چې ګورې حساب کتاب بر سره کوي په خپل په ملائکه سره حساب کتاب نه کوي
په بل چا د سره نه کې، په پیغمبرانو د سره حساب کتاب نه کې، حساب کتاب رسول په خپل کې، او د دنیا د هر انسان سره به یوازې حساب کوي الله، هر انسان سره. آدم علیه السلام نو ول د اخره پورې چې څومره انسانان دي ټول سره رب العالمین په خپل خبرې کوي. به د مؤمن ملاقات خو جدا دی، هغه ملاقات ان شاء الله تفصیل دغه مخکې روان دی. انسان مړ شو ساتي وته به دې حدیث څنګه کېده؟ امام بخاری دا حدیث راوړی، ابو سعید خدری دا حدیث دی. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې ان الجنازه اذا احتملها الرجال، کله چې سړی د جنازه راوچته کې سلور کسان راوچت کې، دا کټ راوچت کې، ان كانت صالحه چې کله نیکی، قالت قدموني قدموني، مازر بوزي سره د دې متحدی کې بچی تی پاتې شو، خزه تی پاتې شو، مال تی پاتې شو، د بیاوی مازر بوزي. هغه چې سړي دي هغه د دنیا دغه په مخ کې هیڅ شی نه لري، ځکه هغه مازر بوزي جنت ته بوزي. وان كانت غیر صالحه، او کدا نیک انسان نه نبی اوره. رسول صلی الله علیه وسلم وی چې قالت لاهلها، نو د خپل خپلوانو ته چغي وي، د خپل مرګرو ته د جنازو ته چغي وي، د انسان چغي وي، یا ویلها اين يذهبون بها، تبعید زمانه پر تاسو ما چرته وړي مې وړي کوزمه کېدل، په دې هو بچ کې دی نشي. بیا روان شي مخې ته، خود دې روانې دون مخکې دا خبره نه سید ساتي چې یوې ښه خاتمه د ایمان سره او یوې بده خاتمه، او د دې دوه د پر اسباب دي ګور دایت ساتي. د دې اچانک نه کیږي چې ستا ښه خاتمه شو زما بده خاتمه، یا زما خوسته بده، اسی اچانک دي سینه راځي. په دنیا کې دغه اسباب دي چې کله دغه اسباب استعمال کړو نو ښه خاتمه به ایسته، او کاغه دي هغه د بدی خاتمه غ اسباب دي استعمال کړو، خاتمه به بده عمل باندې کی. یوسف علیہ السلام چې الله ته دعا کوله، څه دعا کوله؟ سوره خوري دعا کوله، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے الله مال مرګ په دې ټیم کې راولي چې زه مسلمانم، او بیا مې د نیکانو خلکو سره مرګره کا. د پیغمبر دعا ده ګره اپوزان یری ته څه دعا کړی ده چې الله زما اخر خاتمه وروي کی. ته چې دا سوچ کړی چې مخکې ستا ژوند څنګه وسنګ دی، دې ته ګور ډېر خلک سوچ نه کوي. مخکې ستا عبادت خو وس کمیږي، بس وېره ولې کمیږي ستا عبادت خو بر رواني، چې ستا عبادت کمیږي نو بیا خو یره ده دې چې خاتمه دی ورانه نشي. او موږ دا ویلي چې د آخرت ته سفر د پاره د ټیکټ بوک دی، خو د بوکینګ تاریخ موږ ته نه معلوم ګره، او شته حالت خرابېږي، او په دې حالاتو کې ته مرګ راغی بده خاتمه. کوشش کوئ همیشه هغه اعمال کوي، نیک اعمال کوي، د دنیا نه بیرغبتی کوي، د آخرت مبارکه سوچ کوي، رب العالمین سره ملاقات شوق ساتي، نو تاسو د دنیا به سي عفوا تاسو خاتمه به د ښه خاتمه او دا به د ایمان سره کیږي. قبر للارش د دوی مرحله شو، مرګ د مرګ سختي، دا غینه بعد قبر د عجایباتو نه ډک ځای دی. د آخرت ته بازار چې کوم دی، د آخرت بازار د جوړ پرز موږ څومره منډي و دي بازارونو ته ځو کنه د آخرت دی بازار تم چې ته مخه کوي، اته ډېر غټه دنیا ده، ډېر غټ حالات دي د قبرونو کې ورده، عجيبه حالات دي. اصل خور ډېرې خودنه یا جهنمی او یا جنتی. قبرون لذي قبرون سره ودرېږي، سوچ کوي په قبر کې تبه ولذي، بلکې د سلفو کې د بعض سلفو دا واقعیت نقلی چې هغه چې په قبر لاړو دنه به کې پریوتو داسي چې زه وګورم چې ته څنګه احساس کی. او منګه قبر لاله زو چې کله په کلی کیو یو دا اولنې شرط دی، قبر لکه زو کلی نه بهر قبر سره منه ده. دویم شرط دی، دویم شرط چې څوک مړ شي، دا دویم شرط. دریم شرط دا دی چې دې زموږ قبر لراغلی نه مونږ بزو، نو په دې درې شرطونو کې مونږ ته کله موقع ملایږي قبرونو راتلو، او دومره ګران شرطونه دي، کله مرګ او چې زما قبر لراغلی، زما د خپل جنازې لراغلی، نو په دې شرطونو کې مونږ ته موقع سره ملایږي نه. د دنیا کې مصروف وي، په
دې سعودي کې تاسو ټیمې چټي شي لاړ شي مخبري ته چې ته مړې خخوا چې د قبر ته ودرې خپل کور ته ګوره دغه ستا کور دی او په دې مدو کېږي چې تا ګوره غټ کور جوړ کړل لنټري کور دی جوړ کړل او سیمټي کور جوړ کړل او سلور کمرې دی او پنځه دی او لستی په دې مدو کېږي ځنه ماشوم ما جوړوا حقیقت ومنه قبر ستا دقه دی او تیار قبر دی او زول او ګوره وته د دنیا په قبر کې موږ څومره کوشش کوو چې عفوا د دنیا په کور کې موږ څومره کوشش کوو چې دې کې موږ لیټونه ولګو هغه نیو شي نه راځي یو پی ایس وته وي که هغه راوته دی یو بل دغه راوته دغه چې راکاږي بجلی سوته او دغه نو جنریټر خو بل یو بل هغه بجلی جراکه دغه شی ولما غسته اشیشي ولا غسه ټول سره پرځي کورسي کور نه او دغه کور سره بسکی دغه کور هم رانه کول واړی خپل کټ خپل تولای چې پوس پکې پروتي او خپل خوبه کې ودځي کې هم تولای چول واړی کنه د منګونو لپاره دوايي راوړي بل څه کور کې چې پیدا شي پر دوايي پیدا کی پر قبر کې چې کم زناور دی او سره بسکی هم ختم ور واړی کنه دوايي ولا غسته واړی هغه له دوايي سوچ کول واړی قبر والقبر صندوق العمل شاعر وی قبر صندوق دی د سې صندوق دی د عمل صندوق دی په دې قبر کې به تاکید به تعجب خبر ده چې دې قبر له وړي هغه څوک چې هغه ډیر مېنی چې په دې انسان باندې څوک ډیر مېنی کنه هغه د قبر لوري الله دې قانون ته خیال دی څنګه زورور بچای فیصله کړی د هغه څوک چې په مېنی هغه ولوري دغه څوک چې بچا مېنی نو کوشش دی چې د جنازه ما ویوړي د قبر ته ما کوز هم دغه خلک قبر ته کوزي او بل تعجب خبر ده چې دغه ګره څوک پیسې مناري دي قبر بل تعجب خبر ده چې د دې قبر کې د دومره کسان لګي چې نمبر پکې چاته نه ملایي او چې جوړي او جمعتون کې اعلان وشو لکه څنګه چې زموږ په ملک کې جمعتون کې اعلان شو خلک راوړي جنازه چې جنازه د چا په وګټینګي نه یو ویلو بل یو بل لکه دوه تعدی سره کو وزري اخرت اور مخکې کول پته ولې یا به جنت ته یا به جهنم ته شي دا بس ته حالو می ګوره زه ته په الله قسم خورم چې وردا حالت ډېر سختي دا په تا راځي تمام د قشن خلکو به اوچت کړي او کله خسړې ډېر خلک به درې بشري شي جنازې له اوچت بده کېږي خنه او صرف په دنیا کې پروت دي چې سره غم خادي نشتی او نه د الله د پر د چا سره مینه محبت شته او نه د دین د پر سره کوشش دي جنازه کې ودی مسوک نه دا حالت او پتا به راځي په دې قبر کې چې کله کې او ورکوزي کې نو زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی و ان هذه القبور مليئه وإذا قبرنا دكتي يا رسول الله ده سنه دكتي وإذا توري تيرين دكتي ده رسول الله صلى الله عليه وسلم داوي عثمان بن عفان رضي الله عنه پدې کټ کې هغه صحیح چې نشو د کېده او د خوب چې هغه نه ورته هغه د دې خبرې درسه دي قبر ور کې به ډېر سوچ کو چوتي ولي نو دی وی القبر اول منازل الاخره موعد رسول الله دا خبره ورېدل چې قبر د اخرت په مرحلو کې اولنۍ مرحله دا اولنۍ پوړې دا چې بلی د خپکه خو بره بخیږي چې بلی د خپکه نه خو دا برخته شي نشي خته د څنګه موږ کې پوړې پرې دي په دې کې کامیاب مخې کامیاب په دې کې دی و بیلله د کعبه پر رب د قسم خورم دي چې دی و بیلله چې په مونږ دی و بیلله او بیا رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې سوی ما رايت منظرا قط والقبر افظع منه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ما چې د قبر په شان منظر نه دی لیدلی ډېر hebat والے انسان یری رسول الله ما چې د جون کې دې منظر نه دی لیدلی تا قبر دی لیدلی منظر ته پوښتنه نکوم ته پوښتنه دي کوم قبر دی لیدلی نږدې چې د ورغلې قبر لا چې د سوچ دی کړي نه توبه دی حدیث پوه شي چې سوچ نه دی کړي نه به توبه دی حدیث نشي پوي دی چې سړي قبر نه دی لیدلی یو سړي قبر لته نه دی او قبل پر د چا جنازې لړ شي نو بس جنازې مونږ کوماري واجی او به کس اور مخامخ شو الله سي چت کړو اری واجی دوای کړو به روان شو چې لکه به سوال زما جنازې درایي قبر راغته نه تل د زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ډېر دې منظر دی چې انسان په روب کې اچي
دي زي لبزي نور زتا تسوي ما سيد المرسلين زمونږ خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوس په کوم ځای کې قبر کې او که څوک ته پاتې کېده هغه پاتې شي دی خور له لازم زی اے خوري ته ما اے خوري دی خور له بزي زته دنه چې انسان دې ټیم کې خو ته دې چې خوري دی خور له بزي ستم خوره دغه خوري الله اکبر او چې خوري په خورو کې یوزیش خوري چې په خورو کې یوزیش او سې کړی نه د وسحب کوشش وکړ دې چې دغه کنده د کوم مبارک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سوی وې د معمولی کنده مګنئ دا وې د جنت باغچه ده او یا د جهنم کنده ده دا ګوره معمولی ځای نه دی ګوره ډیر غټ ځای یا د جنت باغچی او یا د جهنم کنده ده د ور د لمبي بګي بلی او به چې بلی قبر کې خو دی نه دا قبر په پتا باندې را تنګي اے مسلمانه لازم بدا پتا باندې را تنګي او د یو طرف د پختي بسته به بل طرف کې وځي او بیا کني کوي نه قبر به دی پری او کني کني نه قشام به نیولې او دی قبر یو دومره چې انسان نیولو یاد ده کس سعد ابن معاذ رضی الله عنه هغه د مرګ سره د الله عرش رقیدلو په جنازه کې یو یزر ملائکه ورو رسول سم چې کله خخ کو نو رسول سم تکبیر وی الله اکبر په بقی کې ټول خلک الله اکبر دا بقی د مقبره دي وو خو زیاده تکبیر یا رسول الله شي چلو شو وی قبر را بند شوی په دبانې نیولې دې سخی نیولې دې او رسول سم کې څوک ته بچ کېدل نه د نیک انسان به بچ شي دا په تمره باندې چې په سعد بن معاذ را باندې تاسو کې دا قبر په تابع نه باندې طریقې سره چې دا بیا کولو شي په ما باندې طریقې دا چې نیک اعمال دي پاک عقیده د رسول سم تابعداري او د آخرت سوچ به په قبر کې ماته سوچ چې قبر د عجایبات زیاده کم خبره بزته تکو په دې قبر کې په تاسو دوه ملائکه راځي په وران شکل کې او تانه به تاسو کې رب دې سوکته اس دین دې کم یو دی او د دې سړي مبارک یې سوي د رسول سم مبارک جوابونه تاسو درځي کنه ها دې جواب ورکول غوسان درځي کنه درځي کنه دا ورکول مسان دی بیلته د قیادت کې ځان سره بس لکه څنګه چې پرچې زمونږ په دنیا کې امتحان لزو سوال لګنه خو سوال له جواب یادول غواړي جوابات کورځه دا شی امتحان نه دی ګوره درې سوال دي او دا درې سوال ماغه دي چې کوم موږ ته زمونږ مور پلار په وړوکوالي خولي الله اکبر د انسان څومره غټ شي انجینیر شي ډاکټر شي مفتی شي عالم شي تاجر شي ساينسدان شي یعنی چې ست وېغه ته جوړ شي او چې قبر کې کیدی امور په دې کوم خبره خو لا غیر بیا راشي بنیاد مضبوط پکاري بنیاد چې بنیاد دې مضبوطو دې درې خبرو جواب ورکې چې بنیاد دی نو کنه د دې جواب خو دې ماشوم له مورځي چې ناشته بلکې ورول ماشومان چې درې کالو د دنیو کالو ماشوم تم د یاد کاغه تم یادي په دې کار نکي چې عمل دکړي جواب ورکې چې عمل دي نه کړي جواب ورنشي ورکولې ها دا غینه بده وسکی چې دینداري نو الله سبحانه وتعالى به امر وکي چې دته د جنت تلایل نه تلای واچوي او په دې څه خوب بده ود شي رسول سمو لکه ناوي چې ودکی ناوي چې ودکی څوک تنګي بیا نوې تنګوي ما په خپل مرزي بر پاسي خو پوس کټ کې په نوې کټ کې بر دغه بده ودش او به دې ته ګوره د جنت یو کړکۍ بوتم کورو جنت ته خوشبو او د هواګان او د نعمتونو د پیلګي به بل الله سبحانه امر کوي او دا قبر ولا کولاوک څومره کولاوک د کمزې پوری چې نظر زی غزي پوری ولا کولاوک دی وسوي ورته ته ګوردا سم عجیب دومره اوچت نعمتونو کې دي سوي او ربي اقم الساعه یا لو د قیامت ذره ولا د قیامت غم ولا ولي قیامت خو ډیره عجیب دی او دی وزري راوله الته د پته ولګی دا چې مخکې مال الله غسر کیده کوم چې ماته کړکۍ کولاو کړي او دی بلو بارک الله سوي کوم چې جواب ورنکي
الله سبحانه وتعالى امر وکي ملائکه ته وی د جهنم یو تلای وته ورواچو او صرف په دې کار نه کیږي د جهنم یو کړکۍ وتم کولو کوي چې دغه تپ لګي هغه جهنم کړکۍ وته کولو شي د کوم مبارک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی هغه دوه ساګانې لري چې سره راکاږي دي نو په ټول دنیا کې یخ شي او چې سا پری دی واپس نو شي ګرمي شي دا غساره پری د ګرمي شي چې کړکۍ سړي د کولو شي هغه بسای او به وسپنه باندې ملائکه د سر وي او رسول زموږ کې دغه وسپنه د دنیا ته چاره وړه او د غرونه پیول نه غرونه بری زری شي او بیا په دغه یو قسم خاص قسم ماران راشي رسول زموږ کې دغه مار چې د دنیا ته بار تر وته د قبر نه د زمکه نه بار تر وته او یو ټکی د زمکه لدی سی ورکو په دې زمکه باندې د شین بوټي روانه خيږي په ټول زمکه باندې په یو علاقه باندې نه په ټول زمکه کې به شین بوټي روانه خيږي خدې وسوي وی ربي لا تقم الساعه یا الله قیامت رانه ولي د پته ده چې دا سچ وس دی د قیامت په مخ کې هیڅوم نه دي د دې نه بعد چې سره ټول دي هغه ډیر سختي د قبر مرحله ده د دې نه بعد خلکو په قبرونو کې پراته د تاسو د قبرونو کې دي د قبرونو خلک پراته خلک به پراته په قبرونو کې او د قبرونو چې دي شي زاړه شوی او د ونی او پانی او بوټي او د برخه لیدلې مې کني دي ته ګوره پسپک نظر مو ګوره دي کې چې دنه څوک پروت دی د انتظار کې د قیامت د حساب کتاب ته په انتظار دی یا خو د جنت په انتظار دی او یا د جهنم په انتظار دی دا ټول خلک چې پراته دي د غلي په قبرونو کې دا ګوره غلي نه دي د نړۍ عجایبات دي او د نړۍ عجیب احوال دي ټول پراته دي کوم ورځې پوری هغه ورځې پوری چې هغه ته قیامت ویل کیږي الله اکبر د آخرت په سفر کې ګوره دا غټه مرحله ده قیامت ته ورځ یوم القیامه الله ډېر شي نمونه ذکر کړي او څومره چې شي غټي دومره نمونه ډېر قیامت الساعه الحاقه الازفه يوم التناد يوم التغابن القارعه ټول نمونه دي قیامت تی ورځ یو د نمونه سي دي ډېر دي د دلیل په دی باندې چې په دغه ورځ باندې به عجیب احوال په انسانانو راځي بعض احوال به ته به ذکر کوم بعض چې دا د ټیم لري او زم چې دا کافی دی چې زمونږ رب په خپل دی ورځ مبارک مونږ ته سووي او چې هغه سووي نو دا ورځ مغه پیدا کړی د حساب کتاب به مغه کوي او دا هر څه هغه ته معلوم دي چې هغه سووي نو په دې باندې ایمان او یقین دی هغه خپل وي رب العالمین سوي الا يظن اولئك انهم مبعوثون وذا ګور ستار رب وي خزانه ما سوي ليوم عظيم دا خلک پر بس ډيري غټه ورځ ده عظیم غټه يوم يقوم الناس لرب العالمين الله يبارز بطول خلق ودري رب العالمين په خپل هغه خبرک ټول به ماته ودري ځکه ډیره غټه ورځ ده په بل ځکه الله ویلي ډیره درنه ورځ ده ويذرون وراءهم يوما ثقيلا الله دې خلکو شاته ورځ پرې خو دې شاته یعنی شاته چولې ده یې رکړې ده یلا کوم ورځ يوما ثقيلا ډیره درنه ورځ یې رکړې ده خلک الله ته درنه وي الله سبحانه وتعالى دې ورځ مبارک وبل وسوي فذلك يومئذ يوم عسير الله غورز ډیره سخت ورځ وي غټه وي درنه وي سخت وي زم چې د مؤمن لپاره د درې خبرې پوری دي خو په شرط د دې چې مؤمني او عجيبه حال او وصف الله سبحانه وتعالى دا غورز مبارک وي يا أيها الناس اتقوا ربكم اي خلقو ګردي سيني دي چې اي مسلمانانو سوي اي خلقو اتقوا ربكم د خپل رب نه ويریږي ان زلزله الساعه شيء عظيم یقینا د قیامت زلزله لو ډیر غټ خبره ده ډیر
عجیب حالات برازي ډېر غټ حالات په انسانو باندې یلا سه حالات برازي يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت الله په ورځ باندې به هر هغه مور چې بچی له ته ورکی دغه بچی به گزار کې کم لږی ته ورکی رب العالمین دې تعبیر ته وګورئ خالق ته کنه دې خبرې کوي چې لنډه او معنی په ګډه غټه پرته وي ګور دي سینې دی چې د ورځ کې بدای دی ورځ کې بدای دی ورځ کې بدای وې تی ور کون کې مور چې ته ور کوي دا به خپل بچي گزار کې خو پوه شي انسان چې سخته بډې رہی کنه مور خپل بچي پری دي او به دې سي بچي چې ته ور کوي د زرنه الله لك مړې کا ټوکړي ټوکړي کا وې سيزه خدای دا بچي نه پری او دلته به پری خیال نور وتضع كل ذات حمل حملها الله هر حمل ولا زنانه به حمل ولېږي دا حمل به خپل ولېږي اقدم بداش ير راش او دا عجيبه حالات چويني دا حمل به لارش يلا نور وترى الناس سكارى او خلق بوي دي ذکر لکه په نشکی چی کدی بوله الله خبره کړنه وي خو مونږ چې کسوې خلکو نشه کړي او رب العالمین بخپلوي وما هم بسكارى او په دې سوچ کې مو پروزي چې ګوره دا په نشه کې وي په نشه کې بني خو د نشي ولا پشان وي او تاسو ودیل په دنیا کې د سړي سره دي شي کې چې کله په انسان باندې دي اچانک غټ مصیبت راشي دنه سره لیونه غونته کې جوړ شي لکه ساتله سګړي وړي وي نسړوي دي ښکاري لکه د چی نشه کړي دغه شان په قیامت پر د ډیره سختي د لاس د خلک دي لیونی وند کې ښکاري لکه دوی چې نشکړي یلا ولید دي ښکاري لکه دوی چې نشکړي الله سوی ولکن عذاب الله شدید الله چې زما عذاب بل دې ډېر سخی دا دومره سخت عذاب چې دوی نه بس په دې باندې بس چې چلو شي الله دوی به دي ښکاري لکه چې نشدي دا زمون رب مونږ ته دا خبره کوي زمون رب منتوي وانذرهم يوم الازفه اي پیغمبر دا انسان ويرو دا فت ورزنا فت برزي يلا دا غفت بسنگي اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين الله دا زونه باغرز ديزك دي مريت براسي دي دا ورزنا ودا خلق ويرو بكم ورچي بدا زونه مريت راسي الله اكبر الله سبحانه وتعالى بخبر الغورزي وبارك وي يوم يجعل الولدان شيبا باغورز باندې ما شوم بوداش دې دوه معنی دي یا خود دې سخت د لاسه وبوداش د حالات شوی او یا د غورزي 500 کال مقدار دی نو چې ما شوم پکې ولاړی په اخر چې ارسه ختميږي نو دنه بس جوړ شوی دنه بوډا جوړ شوی دومره وګدو ورځ به او د یو ورځ به موږ ټول خپل رب ته ولاړو تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة 500 کال یو ورځ او باقي کې نه خوراک نه څښاک نه سورې الا دا کسان لپاره چې الله سبحانه وتعالى خاص کړي د عرش ته سوري لاندې به ولاړ یلته ځل او چت خلق به او نور دا د یو میل په فاصله کې بیان اوس ګور زمونږ د لکاو میلونو باندې لري او موږ یې تنگ کړیو او په ورځ باندې به د یو میل په فاصله کې او د خلک په پیغمبرانو په منډه حدیث تاسو ته یاد دي تفصیل نظم دغه حدیث آدم علی السلام په بلل شغه به جواب کیسوي ها نفسي نفسي ځنی شم ول الله او دوی ته دم نو چې الله ته چې موږ جنت ته بوزي وی الله ته چې حساب کتاب شروع کې موږ تنگ شوی منصوص سره کله سره ولر تنګیږي آدم علیہ السلام به انکار لارشي په نوح علیہ السلام بس نوح علیہ السلام به انکار لارشي په موسی علیہ السلام بس موسی علیہ السلام ابراهيم علیہ السلام بس اب انکار لارشي موسی علیہ السلام بس اب انکار لارشي عیسی علیہ السلام بس اب انکار ته دوه غټ خلک انکار کوي ته په هغه ورسکه چې دا غټ خلک انکار کوي تر دې نه غټي په اخر کې وی لارشي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد صلی الله علیه وسلم پس هغه الله ته په وګده سجده باندې پوریږي په ډیر وګده سجده باندې او الله حمد او ثنا وي نبي الله ته وی چې محمد صلی الله علیه وسلم
ارفع راسك سروچتک وسل تعطى او تفوسك چې څه غواړې موږ بدل درکو او دا چا شفاعت کې موږ قبول کو تسوي رسول زموږ دی الله حساب کتاب شروع د انسانانو وی چې الله دې موږ سره حساب شروع کی خل الله بده چې حساب غواړي ویو یا الله حساب غواړي دوی تنګ شي او بیا وکړي دې ته وجاء ربك والملك صفا صفا حساب غواړي ویو حساب غواړي رب العالمین براکوشي خپل او ملائک په صفونو کې ولر ملائک په ټول راکوشي رب العالمین براکوشي اثر پر الله سبحانه وتعالى راکوشي حساب کتاب دغه وخت پورې داخلك بډيري چغي وي ځکه چې قیامت دومره وګړو ورځ ده دومره تکلیفونه لازم به داخلك چغي وي کنه چې کله رب العالمین راکوشي نو سوي الله وخشعت الاصوات للرحمن او کله چې الرحمن راکوشي د خلکو د وازونه وبنشي الله اکبر وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا سر د ساغستو आवाज وي وعنت الوجوه للحي القيوم لما خونه بطول رب العالمین ته ذلیل شي کته شي مالدار بسیرته ولړي کنه ازمکو پټو والا بچی چې ډيري خان ملک په ملک باندې بچای کړي طاقتور نسب والا د دې جدا ولړي کمزوري وسیدي ټول زو او ته او زمونږ مشران او کشران او چې څومره انسانان دي وعنت الوجوه او تعبیر څومره ښکلی دی للحي القيوم هغه ژوندي ذات ته ولې دې ذکر ژوندې ټکی راوړي مطلب دا چې هغه ژوندې چې تاسو یې لیدئ تاسو یې اورېده هر څه لیکلي د هغه حساب کتاب لري په خپل ورایي رب العالمین اے انسان الله بل سره په خپل حساب کوي او کو دې خبره نم نه یریږي ته په هیڅ نه یریږي کله دین ته نه یریږي او د دې خبرې د لاسه توبه نه وباسي او د دې خبرې د لاسه نه وي ژوند شروع کې زه د لیکل در کوم ته په یو خبره هم نشي یریږي چې چاته دا ولې چې ستا رب راځي په خپل الله وجاء ربك وزبر اعظم په خپل به رسول الله مسوي وما منكم من احد پتاسو کې هر سره الا وسيكلمه ربه حساب چې شروع شي څنګه رسول سموي هر سړی ته الله یوازې आवाज کوي او الله به سره خپل خبرې کوي ليس بينه وبين ربه ترجمان او د دې بنده او د الله په منځ کې به ترجمان نه ګوري ډایرکټ خبرې واستاد رب العالمین سره کوي او د حساب کتاب لپاره به आवाज څنګه کوي پلانې د پلانې زوی ځان دې تیر کې رب العالمین ته مخامخ ودرېدو ته دا आवाज په پتا باندې کیږي ستاره نوم باغسته کیږي پلانې د پلانې زوی الله وی چې مخې ته دی راشي زه سره حساب کو دا په تاسو ویل کی زړه وېخ کا سړي تیر کړی دی چې رب العالمین ته مخامخ شي عام چا د ګورنه مخامخ کی مرته ګوره پولیس نه دی ویلې زه قاضي نه یم ګوره زه حکومت نه یم زه خان ملک نه یم زه زورور کس نه یم زه پیغمبر نه یم زه رب العالمین ته مخامخ کی به حساب بسن کی نه الله وی رسول سمو چې الله به وی انسان وي ته په فلاني ورځ باندې فلاني زما کومه دا ګناه وړي کوله ما ته ویلي چې مکه چا سره دې جواب شتي کچا سره جواب موږ لراک الله دې ته پوښتنه کو ګیره دی ولي خریاله په مخدانی راختي الله اوزر قبول لې یا الله خپل نه ښکارېدو الله اکبر ته الله ته دې شوی چې خپل نه ښکارېدو په ګیره کې هغه ته ویلي ګیره پرې ته مو څنګه مخامخ چې به خپل نه ښکارېدو چې به وې یا الله خزرته وي او یا الله په کار کې خرابې ده ما درنګ کار کو سګي بټي کار مې کو سګ دې ویلې شي الله ته وی موږ او دست نه کو الله ته وی دین دې نه زده کو الله ته وی jihad دې ولې نه کو الله ته وی زما په لار کې پیسې ورې نه لګوري الله ته وی زدي راځي کول ولې نه او څه جواب ورکړي اچھا سره به دا ورځي جواب نشتی حدیث کې درځي چې د انسان په دغه ټینګ کې دا وی چې
ما نه دي کړي. دا ځکه ماته سي ادم د بچی ډیر عجیب دی، دیو چاته انکار کوي رب العالمین ته ما نه دي کړي. الله وتعالى سید موږ به ستاسو بدن په تابانه گواه کو په خپل بوت الله مهر ورکړي د جسم به خبرې کوي، ستاسو جسم وګوره خبرې کوي په ورځ باندې. نو چې کله جهنمین الله سبحانه وتعالى بسوي وی په دنیا کې مې د باندې پرده چولې و چې ته رجوع کې ته بسیده شي، خو ستاسو هر څه کار کومه ذلیل بشي ټول مخلوقات ته چې اوس دا ګناونه پټه کنه انسانانو ته نه دي معلوم، په اورز به الله راخاره کوي. بیا الله ملائکه ته وي، ملائکه ته الله واځي کنه هغه وی چې الله منګه حاضر یو. الله به تسوي خذوه فغلوه، دا سره بوز راکه کې دي جهنم ته وې تړي. او د دین مخکې به دې څه چغي وي ماته څه سوي چې کله په انسان باندې جيبه حالت راشي نه دې کاواک شي، نه دې په کله چې الله سبحانه وتعالى کتاب ورکی په ګس لاس کې چې کتاب خپلواله نه دې بس چې شروع کی یا لیتنی لم اوت کتابیا، ارمان چې کتاب ماته نه ملو شي. دا اوس د خبره د غزي یا لیتها كانت القاضيه، ارمان چې د دنیا د مرګ سره ختم شي. هلك ما اغنى عني ماليا، زما مال چې شو پیدا را نکړه. هلك عني سلطانيا، زما طاقت زما بچي غار څخه ختم. دا اوس د الله په مخ کې دی دا خبرې کوي، د الله په مخ کې دا خبرې کوي. نه الله بو تسوي خذوه فغلوه، د بوزي دلته شروع کړی د بوزي جهنم ته. په کوم ځای کې چې دا خبرې کول په کار ولته نه نکړو دي چې دا خبرې کوي. او په دغه ټیم کې به الله سبحانه وتعالى په دبانې په ملائکه کې یو گواه پیش کی، دا کوم چې لیکل کوي نه دی وو چې نه دي دوانه به جنگ شروع کی. سبا شروع کی جنگ به شروع کی. الله سبحانه وتعالى به تسوي او دوی به دا جنگ کوي. او رب العالمین به توي لا تختصموا لدي، دا مخکې جنگونه مکوي. قد قدمت اليكم بالوعيد، ما تاسو هر څه واضح کړی نو جنگ ته ضرورت دی. اوس دا جنگونه زیری ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. لو زنه خبر بدلوم او نه چا سره ظلم کو بوزي له سره جهنم ته بوزي. نبي ووره استعرب سوي وجيء يومئذ بجهنم، الله يبا ورز باندې با جهنم راوړي شي. او یا زره زنجیرونه وي او هر زنجیر به او یا زره ملائکه سره وي. او بیا به جهنم باندې یو پل ولګي چې هغه ته موږ سوایو پل صراط. د توري نه زیات تیره، د ویختنه زیات نره، او کونډي به لګیدلې. کونډي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي وسپنو د خلک برکای په دې پل باندې د آدم علی السلام نو ولر د اخرین انسان پر هر سړی باور دي څوک نشي دینه بچ. و ان منکم الا واردها، هر سړی بزي خدا پل لګیدلې په کوم ځای په جهنم دی. او کله دینه خو دې خوشنی چرته زی جهنم ته زی. دا جهنم به د قیامت پر ورځ وروړي کیږي. د دې جهنم بیا الله سبحانه وتعالى عجیب صفات ذکر کړی دي په قران کې، رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ذکر کړی. او نورم دا غورځي چې ډېر حالات چې هغه تفصیل لزنه زمزګه چې زموږ ټیم نور پوره شو، خو صرف دوه خبرې ځان سره یاد ساته. یو حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم وی الله با د قیامت پر ورځ آدم علیه السلام ته وایي کی یا آدم ناغبوي چې لبیک وسعدیک والخير في يديك یا الله حاضر زسوکم. نو الله بوته هغه خلک راو بس کوم چې په جهنم ته ځي. آدم علیه السلام بو چې الله د څومره دي سوق دي ماته پته نشته. نو الله بوته چې د هر زرو کسانو نه یو کم زر جهنم له جدا کوا او یو جنت له جدا کوا. یو کم زر د باندې خبرې ته وکړي دي او چې دې کوم د چا دماغ خو کیږي نه. یو کم زر چرته جهنم ته یو جنت ته. او د سوچ ته لپاره چې توبه کوم کې
په یو کم زرو کې به کنه دا یو به دا کم چې په دې زرو کې دا زرو کې دا یو دی. دویم حدیث رسول صلی الله علیه وسلم وی چې کله د جنت او جهنم حساب کتابو شو خلق روان شي یؤتى بانعم اهل الدنيا په دنیا کې چې د ټولو نه زیات نعمتونو خاون هغه سره براوړي شي د ټولو نه زیات ګوري ښا دیو په جهنميانو کې الله بوله په جهنم کې غوپه ورکی بیا به تاسو شي وي سيدي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې امام الاولین والاخرین اولین واخرین ټول ولاړ ټول انسانان به ولاړ نو دغه وې ته پوښو شي و چې د نعمت لیدل د بو چې یاله ما خو چې د نعمت نه دی لیدل په خپل ژوند کې دا یو غوپه به دیار سیر کې او بیا یو غریب انسان راوستي شي چې هغه بالکل غریبي په دنیا کې د غریبۍ ژوند تیر کړی چې د نعمتونو نه دی او دی به جنتی نو په دې جنت کې بوله الله سبحانه وتعالى غفور کې نو بیا بده ته وي چې په تابانه چې د سخت تیر شوی د مرز غریبي کمزورتیا قرضې امتحانونه ده ته چې الله په ما خو سن دي تیر شي هغه یو نعمت بددنه ددنه هر سیر کې دی واجب ورځ ده چې دا په موږ ټول باندې راځي او د آخرت سفر دی او سفر ختميږي په دې باندې چې فیصله وکړي یا د جنت او یا د جهنم او دریم ځای ګوره بل نشتی که څوک په دې سوچ کې شي چې زه به دریم ځای ته لاړ شم یا د جنت فیصله یا د جهنم فیصله د انسانانو اخري قرارګاه چې د قضیه کې به دوی همیشه الله سبحانه وتعالى موږ ټول باندې رحم وکړي او الله سبحانه وتعالى دې موږ ته آخرت ته سفر آسان کړي الله سبحانه وتعالى دې موږ له مرګ په وخت کې راولي چې موږ په ایمان باندې مضبوط یو او زموږ عقیده په توحید باندې او موږ د رسول صلی الله علیه وسلم په سنت باندې مضبوط ولاړ یو. دې سره زموږ بیان ختم ته ورسېږو.